الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين هم هداة طريق الحق وهماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند السريا لذهب به رجل من بني فارس. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانان ورنو، تیرو دو جمعون ماستاسو پوڑان دی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ دا مناقبو او داغه د فقاهت او د فقاهت د فضیلت په حواله سره خبره شروع کړي و. نن داغه د سیرت یو بل پهلو باندې مختصرا خبره واضح کوم. تاسو په وړاندې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک تلاوت کو. قرآن مجید سورہ جمعہ اخرنه آیات چې کله نازل شو، واخرین منهم لما يلحقوا بهم، صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناشتي. صحابه ته پوښ کې دا الله رسول او اخرین منهم لما يلحقوا بهم د دین سوق مراد دي، دا رستراتلون کې خلق سوق دي، د کم پرتو کم کست چې اشاره ده دا سوق ده د الله رسول. دغه وخت حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خوا کې ناشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په سر باندې لاس مبارک کې خودو، او د مسلم شریف روایت کی تصریح دا نبی علیہ السلام او فرمایل: لو کان الدین عند السریا، کچرت دین سریا سوری توخیجی، لذهب به رجل من بني فارس، د پاریسونه یو کسب الت وروخیجی حتا تناولوه، تر دې چې دا بد اغه زګینه حاصل کې خکته به راوړي. او د بخاری شریف روایت کی راځي: لو کان الايمان عند السریا، که ایمان سوریا سوری ته وخیږي یو کسب د فارسو نراشي چې التب وخیږي او دغه دین به حاصل کې او کوزه به راوړي. او د مسند احمد دریم روایت کی هغه د ایمان په ځای باندې علم راځي: لو کان العلم عند السریا، که علم سوریا سوری ته وخیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په سر باندې لاسي کړي، وای رد په اولاد کې به یو کس راشي التب وروخی جو د آغا زگینه به اخسل کې خکته به راوړي. او دغه وجه محترمو نن علما متفق دي په دې باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه احادیث مصداق صرف او صرف امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی. د دې کامل او پوره مصداق د دې پوره نمونه حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی. د دې باندې مستقل رسالې لیکل شوې دي او مختصرا زوې مجي. امام ابو حنیفه رحم الله ځکه مراد دی سلور لوی امامان تیر شوې دي، دا باقی د امام ابو حنیفه رحم الله نه علاوه دا درې واړه دا عربی النسل دي، دا عرب دي. صرف یو امام ابو حنیفه رحم الله دی چې د عربو سره تعلق د فارسو سره تعلق ساتي. امام شافعی رحم الله عربی النسل دی، امام مالک رحم الله عربی النسل دی، امام احمد رحم الله عربی النسل دی. یو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی چې د پاریسو نه دی او د پاریسو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې دی او نبی علیہ السلام داغه په سر لاسي خېده. او فل کچر د دین سوریا ستوري توخی یا علم یا ایمان
نو د دې پاروسونه یو کس براشي ال ته پسې وخی جو حاصل وي کی یو وجدا دویم محترمو پسلور والو امامانو کی یو امام ابو حنیفه رحم الله دې چې د تر تابعیت شرف حاصل دې تابعی دې صحابه شاګرد دې باقی درې امامان دا تابعین ندي دا تابعین شاګردان دي یا رتب تابعین شاګردان دي او دریم وجدار چې د حدیث کې امام ابو حنیفه رحم الله ولی مراد دې دریم وجدا غیدانا چې امام ابو حنیفه رحم الله د ټولو استاد دی امام مالک رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله برای راست استاد دی امام شافعی رحم الله د استاد امام محمد رحم الله دی او د امام محمد رحم الله استاد امام ابو حنیفه رحم الله دی گویا امام شافعی رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله د شاګرد دی دریم امام احمد بن حنبل رحم الله د شاګرد دی امام شافعی رحم الله امام شافعی رحم الله شاګرد دی امام محمد رحم الله او امام محمد رحم الله شاګرد دی امام ابو حنیفه رحم الله نو باقی درې وړ امامان د امام ابو حنیفه رحم الله شاګردان دي یا خو برای راست یا بالواسطه او سلورم وجدار جی چې امام ابو حنیفه رحم الله اولنې کس هغه دی چې د تدوین د دین کړه د ان شاء الله آینده جمعه له تفصیلا په دې باندې خبره راشي ټول علما اقرار کوي د دې خبرې چې اولنې انسان چې شریعت تدوین کړه د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی او عجیب خبره ده چې په خپل د امام شافعی رحم الله مقلدین د امام مالک رحم الله مقلدین د خبرې اقرار کوي چې د حدیث مصداق د حدیث نه مراد امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی د امام شافعی رحم الله یو لوی شاګرد دغه په مقلدینو کې یو لوی امام لوی عالم امام سیوطی رحم الله تیر شوی دی امام جلال الدین سیوطی ګڼ کتابونه لیکلي دي یو کتاب لیکل دی تبیز الصحیفه په نوم باندې په درېمه صفحه کې په صراحت سره وایي اقولو زدا خبر کوما بشر صلی الله علیه وسلم بأبي حنیفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې دې حدیث کې زیر ورکړه دې په امام ابو حنیفه رحم الله سره او د امام مالک رحم الله یو لوی شاګرد دا موالک یو لوی عالم امام ابن عبد البر رحم الله خپل کتاب لیکل د مستقل یو کتاب په دغه خپل کتاب الخيرات الحسان کې په صفحه نمبر 14 کې دی لیکي وقال المحقق الجلال السیوطی وی محقق امام سیوطی سے رحم اللہ فرمایلی دی هذا اصل صحیح دے دا حدیث نقل کئی پا دے تبصرہ کئی وی هذا اصل صحیح دا اصل صحیح دے صحیح اصل دے فی البشارت بی ابی حنیفت رحم اللہ دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ پا بشارت کی وفی الفضیلت التامت یو پا کامل فضیلت کرے امام سے رحم اللہ فضیلت دے بیا مخکره دغه حدیث لاندې تفسیره کوي فرمایي وای د امام سیوطی سے ابراهیم الله شاګردانو فرمایلی دي چې امام سیوطی سے په جزم او په یقین سره دا خبره کړې ده چې د حدیث مصداق د حدیث نه مراد امام ابو حنیفه رحم الله دی بیا فرمایي وما جزم به شیخنا ان الامام ابا حنیفه هو المراد من هذا الحديث لا شك فيه د دې حدیث نه مراد امام ابو حنیفه رحم الله دی کې هیڅ شک نشته نو د حدیث دغه درې وړه روایت دا چې صحیح روایت دی یو روایت د بخاری دی بل روایت د مسلم شریف دی بل روایت د مسند احمد او موارد الظمآن دی درې وړو کې تقریبا په صراحت سره دا خبره ښکاره ده چې ردی کامل ترین مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی هم دغه وجه ده چې کله دی امام مناقب ته وګوره انسان عقل حیران شي تیر دوه جمعو کې ما تاسو په وړاندې سنه سره غي ذکر کړی دی د تقوا په کوم مراتب باندې دی د علمیت په کوم مرتبه باندې دی انسان عقل دته بالکل حیران شي بلکې ابتدایي دور کې په خپل امام صاحب رحم الله حلقه درس چې کله ولګی دا د امام صاحب رحم الله درس حلقه دا مختلف و د نور حلقونه نور حلقو کې به صرف حدیث بیانې دا امام صاحب رحم الله به حدیث هم بیانول بیا به دغه حدیثونه مستنبط مسائل چې کم احادیث کم مسائل به دغه حدیث کې او دغه استنباط به کو شاګردانو ته یو دغه بیان کو لیکل به یو ځل ګڼ شاګردان دی حلقه درستا امام صاحب رحم الله گوشه نشین شکور کې کېناستونه راتلو
ورځې تیرې شوې شاګردان راله کور ته امام صاحب خیر خو دی د جسم نه خو تاسو روغې بدن نه ښه الحمدلله سب بیماری هم نشتی مونږ د لرې نه راغلي سبق له تاسو سبق له نه راځي امام صاحب ولی امام صاحب رحم الله ورته وفرمایل ویل یو خوب مې لیدلی دی دغه خوب د وجې نه مې زړه نه غواړي چې سبق ووایم ویل چې څه خوب دی خبره خو ګرانه نه ده امام ابن سیرین رحم الله یو لوی تابعی دی دغه وخت کې د خوبونو یو ډېر لوی معبرو ویل هغه به راوغواړو چې د خوب به ورته بیان کې تعبیر به درکړي امام صاحب رحم الله وفرمیل ویل هغه راغواړئ مخې هلته به لاړ شو امام صاحب رحم الله سره شاګردان ورسره دي هلته لاړو دته خپل خوب بیان کو ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم مبارک اډو کې راجمع کوما دا د لاس اډو کې د لاس په ځکه کېږم د خپې اډو کې د خپې په ځکه کېږم د ملا اډو کې ملا په ځکه کېږم او پدې چې کم ګرد غبار دې دله پوکې ور کوم دا لری کوم نو ول دې خوب پریشانه کړم دا غیر وجه نه زبر تر ول دا د دې خوب تعبیر سره دنه تپوس کې خپل تعارف ورته نه کوي هغه ورته وای دا خوب چې چالي دل دی امام ابن سیرین رحم الله ول جواب ورکړي وای دا خوب چې چالي دل دی د دنه الله رب العزت د علم دراجمه کولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت راجمه کولو یو د لوی کارنامه سرګندای یو د لوی کار به اخلي چې ردنه مخ کې هیڅ چا دې کار ته سبقت او مخکیواله نه دی کړ او بیا ورته ابن سیرین رحم الله او فرمایل ویل دې زمانہ کې دا خوب صرف او صرف د امام ابو حنیفه رحم الله کې دی شي امام صاحب رحم الله ورته او فرمایل تسلی وشو ویل زه امام ابو حنیفه یم هغه ورته لګری د املا را وخایا او دا غس او غدي لګ را وخایا لګ کمیس چوت کا امام صاحب رحم الله ورته غو خدا چې کله د وکتا په دې باندې یو ټاکه او روایتو کې راځي امام صدر الائمه نقل کوي یو ټاکه چې کله امام ابن سیرین رحم الله هغه ولید ویل ها ته امام ابو حنیفه ستانه به الله د تدوین د دین د غلوی کار اخلي او زمونږ د لاهور کې یو لوی بزرگ دفن دی لوی دفن تقریبا د په باره کې راځي د هندستان نه د پاکستان پورې پیاده راغله د لار باندې 1,00,000 هندوانو د پلاس باندې بیعت کړه د اسلام راوړل دي صرف او صرف چې د مخ ته وکاته د جسم مبارک د شکل مبارک د دې ولیدونو د اغینه متاثر شو اسلام راوړو مسلمانان شو 1,00,000 هندوان د پخپل وای زه د حرمینو نه ولې رالم او ما د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب ولې اختیار کو ویل یو ځل خوب نه حرمین بیت الله شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي په باب ابن ابي شيبه کې یو بوډا سره ور سره غیږ کې ور سره دی ویل ماته ته پوښتنه کو چې حضرت دا څوک دی تاسو سره غیږ کې نو ویل ماته ویل چې دا دغه اصل کې زمونږ د علاقو عجمیو ویل ماته چې دا تاسو د عجمو د علاقې د مسلمانانو غلوی امام ابو حنیفه رحم الله دی او ویل ما یو خوب د دینه مخکې لیدلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی داغه په نقش قدم په کوم ځای چې نبی علیہ السلام قدم مبارک کړي په دغه ځای باندې امام بخاری رحم الله قدم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې روان دی او دلته چې مدا خوب ولیدو نو امام صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیږ کې راغستره روان دی نو ما د خوب تعبیر راوستو دا چې امام بخاری رحم الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې تله دی امام ابو حنیفه رحم الله کامل اتباع او کامل تابعداري د سنت ته اشاره ده چې ګوره یو سړی د چا په قدم باندې قدم یې رواني نو خامخا خپل معمولی ګډوډواله راشي به نه دا خو نشي کېږي چې دا په هر قدم دی داغه مطابق قدم کې خو د شیخ په کې خو د شو روان دي خو چې امام ابو حنیفه رحم الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیږ کې هغه سره روان دي نو علماوی چې ردی تعبیر داده چې امام ابو حنیفه رحم الله 100% زما په طریقه باندې او زما د مرضی مطابق زما په سنت باندې روان دي عمل کوي نو الاغه ذکی من امام ابو حنیفه رحم الله مذهب اختیار کړالم بلکې حضرت الامام شاه ولی الله رحم الله فیوز الحرمین او خپل نور کتابونو کې تفصیل سره ذکر کوي او واقع نقل کوي ویلما دو خبرې چې دي هغه مجبورن اختیار کړي دي ظلم نه منل یو خبره دا دوه نه داوا ویل ما وی چې ذاسم مجتهد یم ما تر چاره تقلید څه ضرورت ته چې رچا په مذهب باندې عمل کوم په دغه ټول علوم باندې کامل عبور ما ته حاصل دی
او واقعي د شاه صاحب علوم سره وګوري حیران شي. نو ویل یو شپه خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاس طرف قشان د دې سینې مبارک نه مختلف نهرونه جاری دي. دا نور ټول نهرونه وچوي دي، سلور نهرونه هغه جاری دي. په یو نهر باندې لیکل بورډ لګیدل نهر شافعي، په بل باندې لیکل دي نهر ابو حنیفه، په بل لیکل دي نهر مالک، په بل لیکل دي نهر احمد. ول دار امام ابو حنیفه رحم الله نوم چې په کوم نهر باندې لیکل دي د مثال د سمندر دی، سمندر او د دې نور دریو هړ نهرونو مثال دا غي په مقابله کې دی یو ولی او د سیند دی. بس علمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل هندستان کې وده د مکه مکرمه نه راغله او الته حدیث علم حاصل کړو. علمات نبی علیہ السلام اشاره وکړه چې دې پسې روان شخص اجتهاد مکوا. او دغه وجر چې هندستان کې د 1857 جنگي ازادۍ نه مخکې کوم حالات تیر شوي دي، بیا وروسته تیر شوي دي، د حنفیت ترویج او دغه نشر او اشاعت د امام شاه ولی الله رحم الله او دغه خاندان نه الله رب العزت دغه خدمت اغسته دی وجنا. او دغه امام رحم الله صبر ته انسان وګوري، صبر ته د دیانت ته انسان وګوري، د تقوا ته انسان صبر درجه دار د صبر. یو ځل دغه مشهور روایت ته ان شاء الله اند جمله مونږ باغې بحث وکړو چې ټول شپه د عبادت کوي خده د ورځې به صرف دقه لوله کوله خلوله او دبو. یو کس ته پته ولګیږي چې امام صاحب رحم الله د آرام وخت دا غنټه دو دا ټیم دی. دته چې پته ولګیږي چې امام صاحب رحم الله به اوس د شوی آرام پرما شوی وي، د راغره امام صاحب رحم الله دروازه وټکول ټک 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 ټک. امام صاحب رحم الله را روان شو، आवाज کوي ردن نسو کې دیور ته وی پلان کې ما سره پر راغلی یاره د یو مسلې تپوس کوم. امام صاحب رحم الله دروازه کولاو کلبار تر وته دیور ته وی یاره د مسلې د پر راغلی او مخ امام صاحب چې تر وته مسله را نه هیر شو. وځ د امام صاحب د آرام ټیم د 24 سلیریش غنټه هغه عبادت توقف ټول ورځ ناشته مسایلو د پر هغه وخت کې د سړی ناراضي خاص په دغه ټیم کې راغی چې امام صاحب د شوی د دروازه ټکې ټک 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 اوس کومګه مې قرآن یې دا ټیم راځي ټول ورځ چې جمعات کې ناسو مدرسې کې ناسو متا ته ټیم نه معلوم. امام صاحب رحم الله ورته زرا یاد کا واپس امام صاحب لاړو د شو دته پته ولګی رجستر کې اور ټک ټک به دروازه وټک به امام صاحب راغی دی ورته وی چې مسله را تر یاد شو چې تاسو دروازې تر ورسې بیا نه هیر شو. امام صاحب رحم الله ورته بیا را یاد کړه. امام صاحب په دریم ځل چلاړو خوب سترګې ورل بیا دروازه ټکای په دریم ځل دې دوباره را بیا دروازه امام صاحب رحم الله چې راغی وی چې هغه مسله را یاد شو. اوس مسله سره که تاسو عوام وته سو وای نو تاسو به سره روغ پرې نه دی. امام صاحب رحم الله ته هغه مسله دار دل راغله ما چې انسان دا لوی بول لوی امتیازي د دې خون څنګه خون اوس درې ځل یو سره را پاسوره خوبه او مسله سره عجیبه مسله ده. امام صاحب رحم الله هغه ته فرمایل ول تا دومره تکلیف کړه دا خو مسلې سره تعلق نه ساتي خو تا دومره تکلیف کړه دی راغلی نو لہذا زبر ته مسله وما. امام صاحب رحم الله علم ته ګوره هغه ورته کله چې ابتدایي وخت ردی ابتدایي تازه نو د دې رنگ خوږي او چې کله وخت وشي زاړه شي نو د دې رنگ به تریو شي تریخ شي. د امام صاحب له جواب څور کې ګوره ورته ولی تاسو کلی دي. امام صاحب رحم الله فرمای هر څه په شکل باندې نه کیږي. ول د دینه اندازه لګیږي چې کله دا تازه نو مچان دی لرازي او مچان دا خوږ سیز لرازي او چې کله دی باندې وخوړي بیا مچان ناراضي نو د دینه معلومیږي چې خوند تریوږي یا تریخ شي. هغه سړی په دغه ذکر امام صاحب په لاس کې خور توبه وستا ویل امام صاحب صرف د امتحان د پاره راغله ما او پلان کې شرط خو هغه ویل د امام ابو حنیفه رحم الله صبر زیات ته او ما وی نه د سفیان ثوری رحم الله صبر زیات ته نو ویل واقعي تاسو صبر چې د کمی درجه تر زیدل دې ته څوک نشرته. یو ځل روان د دروازې پورې یو سړی پسې را ورسېدو په خپل امام صاحب رحم الله پلار وفات ته مور بډای دا سړی پسې راغی. امام صاحب رحم الله ته ای امام لګ ودرېګ ابو حنیفه زما در سره کار دی. امام صاحب رحم الله ودرې دو څه کار دی غرمه د کور تر روان دی. امام صاحب رحم الله هغه ورته ما ورېدل دي چې ستا بډای مور د کورو او پلار دی وفات دی ردی را پار راغلم چې دغه مور دی په نکاح باندې راکا اوس کما او تاسو سوګوي سر به مات کو خبيثه تراجي دي څه قسمه خبره کې. امام صاحب رحم الله جواب ورکړي
ویل زما مور عاقله بالغه ده او شرعي مسله ده چې یو عاقله بالغه زنانه باندې هیڅوک ظلم او جبر زور نشي کولای. زبا مې مور نه تاسو کوم که مور می تیار و ټیک ته دربه کوم په نکاح باندې. امام صاحب رحم الله دا سړی په دغه ذکر توبه وباسي. امام صاحب دا تاسو مال څنګه جواب راکو؟ نو د صبر درجه ته وګوري او دیانت ته وګوري. جی دیانت ته وګوري. یو شاګرد دی امام صاحب رحم الله دا د کپړې او د ریخمو یو لوی تاجر او امام منیف رحم الله. یو شاګرد دی د 400 درهمو یو کپړه په مکه مکرمه په یو کس باندې په 1200 خرڅ کړی دا په 1200 درهم. امام صاحب رحم الله چې خبر شو دغه خپل شاګرد د کاروبار نه لری کو او په خپل باندې مکه مکرمه تلاړو دغه کس هولیه ته پوسه ته وګسنګ سره د رقم زی د مکه مکرمه هغه سړی ته ورور سره دغه سره ډیر تکرار وکړ. هغه نه پسه ورته خپل پیسې واپس لې لشپک دا 800 روپۍ واپس واخله. زمون 800 درهم کېده د باقي زمون نه کېده دستا کېږي واپس والا. دغه رنګ یو ځل کوپې ته د لوټ مار یو څو بيزې رالی هغه په نورو بيزو کنډکونو کې ګډې وډې شوې. امام صاحب رحم الله تپوس کوي کسانو نه د ماهرینو نه د دشمنکانو نه تپوس کوي وای بيزه زیات نه زیات څومره وخت ساري دي چې څومره وخت ژوند دی راغی. هغه ورته ویل حضرت د 2 کالو پورې. امام ابو حنیفه رحم الله تقوا ته وګوره د 2 کالو پورې امام ابو حنیفه رحم الله وخت نه استعمالای د بيزه کچا وخت نه استعمالای. ذکر د تقوا هغه اعلی نمونه د کامل درجه ده. چیرې دا خو هغه نه ده کې دی شي کاغی هغه خو دنه خو کې دی شي کاغی هغه استعمال کم پزلمه تیار نه نشي. او دغه امام دی جی چې کله د دغه تقوا ته خلک ګوري پردي سکه خپل سکه پردي خلک ایمان راوړي دغه د لاسه. یو ځل روان دی یو مجوسی باندې قرضه ده د امام ابو حنیفه رحم الله په زار ځای کې په ګندګۍ باندې ګند شو. د غزی ته چې راورسېرو امام صاحب رحم الله د خپل پاکۍ سنډي نو په دې دیوال باندې معمولی ګندګي ولګیدا. امام صاحب رحم الله دروازه وټکول سړی راووتو مجوسی هغه وېره چې قرضه په سره غله ده. امام صاحب رحم الله ورته فرمای هغه عذر شروع کو چې دا عذر دی دا. امام صاحب رحم الله ورته دا پرې دا قرضې خبره برسته وکړو خو دغه ستا دیوال ګنده شوی دی هغه خاورې قصدن مې نه دی په تیر کې په غلطۍ کې ګنده شوی دی په خطا سره ګنده شوی دی. اوس که راځې پاکوم نو دا خاوره ریږي سره کور نه خاوره کمیږي. او بل څه طریقه مال نه راځي چې خاورم کم نه شي زم دی پاک شي کتاله څه طریقه درځي ما ته وخای چې راځي پاک شي. اپ دغه ذکر د امام منیف رحم الله دې حالت ته چې ګوري په لاس باندې لاس کې دی ایمان راوړي. یو ځیتا کسان ولاړ دي امام ابو حنیف رحم الله نور ته ولاړ دی ګرمي د سایه ته ناراضي. کسان ورته امام صاحب تاسو زمونږ لوی عالم یې دادا کزه نه مونږ تاسو لزه کو خدلته غزیش نه تاسو سایه لوري ناراضي. امام ابو حنیفه رحم الله ورته فرمایي وای په دې کور والا باندې زما قرضه او قرضه او حدیث کې راځي کل قرض جر نفعه فهو حرام. هر قرض چې نفع بزان پسې راکاږي دا حرام دی دا سود دی. نو د دې قرضدار دیوال سوري ته ودرېدلو نه زیریږه مسینه چې په سود او حرامو کې رانه شي. د کم امام درجه دا زین بسنګ ومني چې هغه د الله دین ګډوډ کو رضان نه د قران او سنت مقابله کې دین جوړ کو. دغه حالات ہوتا امانت ته انسان وګوري. سفیان ابن وکیع رحم الله فرمای کان ابو حنیفه تعظیم الامانتی. امام ابو حنیفه رحم الله یو لوی امانت والا بلکې چې کله وفات شو پکور کې 15 کروڑ درهم امانتونه پراته دي. 15 کروڑ نن بینکونو تلاړ سمتا ته وبدومره مقدار کې ملاو نشي. در امام ابو حنیفه رحم الله کور کې پراته دي. او علمیت ته انسان وګوري عقل حیران شي. عقل تقریبا 13 جمعه ما تاسو په وړاندې راغی سو واقعیات بیان کړیو. د په دور کې قاضي ابن ابي لیلا د مشهور قاضي او مشهور یو ځل د خپل عدالت په وخت کې به جمعاتونو کې عدالت چټي و شو دی راوته بار یو زنانه د کنزل کې یو کسو ابن زانیین اے د دوو زناکارو بچیا. قاضي ابن ابي لیلا چې دا خبره واوري د غوسه شو واپس لاړو عدالت ته د زنانه راوخته الته په دغه قضیه کې 2 حدونه جاری کړه. اوس که یو سړی په بل الزام ولګي هغه ته کنزل وکي او بیا گواهان نه دی باندې نو شریعت د دې سړی د پر اتیا کوړي سزا مقرر کړی ده. د زنانه راوخته او دله یوصل شپېته دوري ول په دغه ځکه ورکړي
په یو ځای په ولاړه باندې امام ابو حنیفه رحم الله ته خبر را ورسېدو ویل الله دې په قاضي ابي لیلا باندې رحم وکړي شپږ غلطیانې پر یو فیصله کې کړې دي قاضي صاحب ویل یو خدا چې سرکاري ټیم ختم شو نو ته بیا ولې دوباره د سرکاري ټیم نه علاوه عدالت بند شوی دی دوباره سبا ته بری انتظار کړو نن دوباره ولې عدالت دوباره بیا لګي اول دویم په جمعات کې حد جاری کولان کې په جمعات کې حد جاری کول نشته درېمه غلطي دا کړې چې زنانه ودرو ولو حد به جاری کو الان کې شرعي مسله دا چې زنانه دي کینی بیا په حد جاری کی اول سلورمه غلطي دا وکړه چې لفظ یو نو حد به یو جاری کیږي دوه حدونه ولې جاری کړه اول پنځمه غلطي دا وکړه چې کبل فرض دواړه حدونه جاری کړي نو بیا صبر وکړه چې کله یو حد د زخمونه خشي دا غي نه پس بیا دویم حد جاری کا اول شپږمه غلطي دا وکړه چې ترسو پوری چاته چې کنزل کړي دي پچې الزام لګول دی اغه نه دی راغلی هغه داونه د کړي ته ولې په خپل مدعي جوړيږي قاضي بلیلا چې کله خبر شو بس هغه گورنر ته ویل که امام ابو حنیفه دلته فتوی ورکړي ز نور قضا کار نه کوم زما استعفا امام ابو حنیفه رحم الله باندې هغه پابندي ولګول ولته نور فتوی نه ورکړي تر دې پوری به امام ابو حنیفه رحم الله احتیاط ته وګوره خپل لور د امام ابو حنیفه رحم الله خپل بیبي تپوس کوي دی مثلا لور خو نشته امام خپل بیبي تی کور کې مسلې تپوس کوي امام صاحب رحم الله غیله جواب نه ورکوي په ما باندې گورنر پابندي لګولې ده او بیا د گورنر خپل بیبي ته مسله پیښه شو د یو عالم خواته جواب ولې ګراغې نه جواب راغی د گورنر خزوي نه چې امام ابو حنیفه جواب نه راغله زما زړه تسلی نه کوي بادشاہ کسرا ولې ګور امام ابو حنیفه رحم الله نه دغه مسلې تپوس کوي امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول گورنر پابندي لګول لزه فتوی نه ورکوم بیا هغه پسې په خپل راغی چلو ته اجازه ته ور دي مسلې حل سره نو به هغه ورله جواب ورکو امام ابو حنیفه رحم الله باندې پابندي ختم شو او علمیت ته انسان وګوري یو ځل دا شاګردانو مجلس ته درس دوران دی او زنانه بډای رااله د امام حنیفه رحم الله خواله د مسلې ته پوښ کوي یو مڼه ور سره د مڼه او یو چاړه ور سره ده هغه کې خو د امام ابو حنیفه رحم الله ته په خپل باندې سونه ویلا امام ابو حنیفه رحم الله مڼه را واغست هغه ما تکلو هغه زنانه له ورله زنانه لاړه شاګردان ته پوښ کوي حضرت زنانه هدیه راوړه هدیه نو اس کا تاسو نه قبل ول نو مونږ نه هم راکړی مونږ به خوړلې خو تاسو ولې واپس راغی تا امام صاحب رحم الله تعالی فرمایي هدیه نه راوړي سادهګانو د مسلې ته پوس نه راغلی و وساو هم د خیر القرون د دور زنانه و زمونږ د دور زنانه خو وینا ول د مسلې ته پوس نه راغلی و اخر ورته امام صاحب دا څنګه د مسلې ته پوس نه راغلی و خله کلاو هم نکړو بس مړې کې خو د مړې شو تک لاړه مسله حل شو عجیب خبره ده امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول دا زنانه راغلی و او دا مړې راوړی و تپوسه کو چې د مڼې بار سور رنگم دی زیل رنگم دی مختلف قسم رنگونه دي نو علمانه تپوسو کو چې ماهواری د زنانه راشي نو په کم وخت کې به زنانه دا غني چې زما طهر راغی لد د ماهواری ختم شو ز غسل وکم من شروع کما نو البار هر قسم رنگونه ما هغه په منځ نیمک لدن خالص پینواله او ما ورته چې بیبي کله دا حالت راشي نو بیا راغی نه پس زنانه غسل پکار دی او منځ کول پکار دی برحال محترمو د امام صاحب رحم الله مناقب ډیر زیات تر حد نه زیات ان شاء الله آینده جمعه اخیری تاسو په وړاندې دا ذکر کوم چې دغه امام صاحب رحم الله د ظلم خلاف आवाज څنګه چوت کو او بیا په دغه پاداش کې په کومه طریقې سره د شهید شو شهادت ته په کومه طریقې ورسېرو داغه جنازه څنګه وشو ان شاء الله العزيز آینده جمعه په دې باندې خبره کوم الله رب العزت تر عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله زموږ ناراضي شي پروردګار مشکلات هم ختم کړي الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله موږ تر خپل وکابر او د خپل اسلاف سره محبت نصیب کړي پروردګار دا غوي په نقش قدم باندې موږ له تلو توفیق راکړي داغه وخت پورې موږ ته مرمر ولا تر سو پورې نه چې راضي شوی نه یو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه